الحمد لله رب العالمين طول د کمال صفتنا خاص الله د پاره دي چې رب دې د ټول مخلوقاتو او رب العالمین چې پالون کې د ټول عالمونو د ټول مخلوقاتو الرحمن الرحیم ډېر زیات مهربان دی او به حد رحم کوونکی دی یا الرحمن ذات رحم لرونکی دی والرحیم په بل رحم کوونکی دی مالک یوم الدین واقدار او بادشاہ دی د ورځې د جزا د بدلې قیامت ورځ مراد ده چې د ذرات بدله به انسان ته ورکول شي ایاک نعبد یا الله خاص تعالی عبادت کو و ایاک نستعین یا الله بیا په دې عبادت کې ستانه امداد واړو یا په ټولو کارونو کې ځکه عبادت چې الله ته مقبول دی نو خاص په توحید عبادت ځکه مطلق عبادت مشرکان هم کو لیکن هغه الله ته قبول نو اهدنا الصراط المستقيم یا الله مونږ روان کې پانی او سدلار هدایت دلته د توفیق معنا ده هدایت التوفیق ورته وي ایصال المطلوب متوي الله مونږ مقصد او رسې کملار چې جنت تر رسېږي اهدنا الصراط المستقيم یا الله مونږ توخه غلارنی او برابر یا دلته ثابت قدمی مراد ده چې الله مونږ ته ثابت قدمی راکړي صراط الذين انعمت عليهم لار دا کسانو الله چې تا انعام کړی دی پاغوي غیر المغضوب عليهم ولا الضالين چې نو د غضب کړی شوی پاغوي باندې او نه ګمراهان دي او دا به دلیل وي چې بعض انسانان دي چې د الله د حکمونو د سنا پرمانی کوي چې الله پاغوي باندې غضب کړی دی چې يهود دي او يهودو کې د الله د غضب اسباب موجودو انبیاء به قتلول د الله حکمونه به په هلو باندې بدلول د الله رب العالمین د دین د اورانولو لپاره به قسم اسباب استعمالو هر قسم گمراهیانی هر قسم نافرمانی دی به کول او نصارا ناپوه به علم بزرگان هغه په جهالت د الله بندگی کوله الله رب العالمین منتدا طریقه راو خودل چې تاسو دا وی د لارې نه هم پناه وغواړي او د الله نبی بیا په خپل مبارک تعلیماتو کې مونږ وخت په وخت باندې دا تعلیم راکړي چې خالف اليهود والنصارى د يهود او د نصارا او مخالفت وکړي او هغه کارونه چې هغه کوي تاسو هغه کارونه هغه کردار مکوئ چې هغه به حدیثو کې تفصیل بیان شوی دی الله